سرپرست نه لرو. منګه مور سبې وځي پټو ته او چا وږي سپینې او چا پنبې راټولې بس نوم چې را پیدا کړي چې موږ لی راوړي او موږ بس لږ یو نارې تېره ناست یو 3 ورځې 4 ورځې موږ نار ناست بس مور غریبه غونډه ورځ ګرځي او بس یو شی راوړي موږ لی بس موږ خولې مې ټپي زمونږ بوټان نشته موږ مکتب لځو زمونږ جامپرونه بوټان نشته دي خلکو پخپو کړي زمونږ زاړه کېږي زمونږ نشته دي خدمندو یو ځل بیا رودات ولسوالۍ ته راغلیستو زموږ کوشش دی چې څوک موږ ته خبر راکړي چې په دغه ولسوالۍ یا په دغې قریه کې اړمنه کورنۍ ده نو انشاءالله موږ کوشش کوو چې ځان ورته راورسوو لکم راسره اوسئ خاوند مې مړ شوی دی او مشر زوی مې دغه وړوکی ماشوم دی او سخت او د دغې سره مخې پردي خدمت کوي او راوړي او شپه او ورځ پې تېروو دې کې 3 ورځې م نارې راځي اووم ناره راځي چې م نه بوره م نه بېګا مې پیشنه مې کړې په ناره مونږ روژه نیولې ده یو شی م نو تریخ چې م څښلی دی دا روژه م څنګه ونیوله دا روژه م ثوابي نیولې ثوابي م نیولې ده او یو شی م نو تریخ چې م څښلی دی او مونږ ور راپورې کړی په دې کوټه کې د وړو ماشومانو سره ناست یو مونږ د سختي سره مخ یو سم نه دی خوړلی یو سم نه دی خوړلی نشته دی دغه د 8 کالو زوی مې دی دا به مالې تیشه وګټي او دغه ماشومان دي پردی خدمت کوو او مونږ پیدا شپې ورځې تېروو نو د ګټې مټې هېڅوک نه لري هېڅوک هم نه لرو دغه ماشومان دي او الله هم شته چې په سر ولاړ دي نور هم هېڅوک هم نشته خورکۍ ستاسې پلار چېرته دی منګه پلار مړ شوی شهید شوی دی منګه پلار چې مړ شوی دی منګه سرپرست نه لرو منګه مور سبې وځي پټو ته او چا وږي سپینې او چا پنبې راټولې بس نوم چې را پیدا کړي چې موږ لی راوړي او موږ بس لږ یو نارې تېره ناست یو 3 ورځې 4 ورځې موږ نار ناست بس مور غریبه غونډه ورځ ګرځي او بس یو شی راوړي موږ لی بس موږ خولې مې ټپي دغه ماشومان دي بس دغه خورو سره د لاقې وږي بس لږ ډوډۍ چې ورکړې بس خولې باندې شي جړا نه وځي او بس نور غریب هم ده ناروغ هم ده غریبه سبې وځي او ماښام لږ چې شی راوړي چې زموږ خولو کې راواچوي موږ خولې بندې شي کار کې بیچاره فسټ غونډه سرپرست نه لرو غونډې جینکیانې ولکان هم بس 2 دانې دي واړه واړه دي ټول خویندې هستې بس خو خویندې مه ژاړه مورکۍ مه ژاړه چې ستا تکلیف دی خیر دی مورکۍ اوس موږ راغلی یستو انشاءالله موږ به مرستې درکوو ستاسې نوم به په موږ لست لیکو مه ژاړه بچی ستا پلار چېرته دی زما پلار شهید شوی دی زمونږ څوک نشته سرپرست هم نشته چې موږ له تیجې راوړې او موږ یې غرو دغه وړوکی ورور مې دی مشره زما پسې مې ورور دی موږ ټول واړه یو زمونږ د ګټې وټې څوک نشته دی چې موږ له ګټه وکړي او موږ له یې راوړي موږ یې وخورو بچیا ژمی د جامپر او چابل کې نه دي اخیستي نه زمونږ بوټان نشته موږ مکتب لځو زمونږ جامپرونه بوټان نشته دي خلکو پخپو کړي زمونږ زاړه کېږي زمونږ نشته دي قدمانو دا 2 کورنۍ دي دغه دواړه جنازې په یو ورځ راغلي دي بچیا ستا پلار ما پلار شهید شوی دی هېڅ شی هم نشته چې وخورو موږ بوټان نشته یو شی هم نشته خلکو پخپو کړي خیر دی بچیا مه ژاړئ اوس بچیا انشاءالله خوراکي توکي در کوم بچیا ښه صحیح ده که نه بچیا مه ژاړئ بچیا ښه راسره اوسئ چې په خپو کې چپلۍ او بوټان نشته دی دا تاسو کې مشر څوک دی دا مورکۍ د ماشومانو ته به وړي اوس چپلۍ بوټان به اخلي او د جرابې به اخلي او د خوراکي توکي موږ درکوو دا د بوټانو لپاره چپلکو جرابو لپاره او اوس به د خوراکي توکي انشاءالله ښه پرېمان خوراکي توکي هم درکوو او تاسو بچیا راشئ ته راشئ بچیا وړکې ته راشئ ته مه غځېږئ بچیا ته هم راشئ بچیا ته چی وړي چی د خوږېږي درکم تا چی شی خوږي ویوه چی درکم غوړي درکم دا دې بس دي دا ویسه بچیا دا ویسه دا غوړي م ته ویسه بچیا ما دې کېږده بچیا ښه دا نیولی شي بچیا دا بچیا دا ویسه نور مونږ راوړو ښه او دا چم بچیا
السلام علیکم قدرمندو دا د 2040 افغانیو سودا ده چې د حاجي بابا هډوال شرکت رئیس الحاج عبدالرحمن هډوال صاحب لخوا ترسره کیږي چې 2040 روپو سودا 1000 افغانۍ مو نغدې ورکړلې. حاجي صاحب دې اباد او ودانې خدای پاک دې ټولو سره ښه وکړه چې موږ سره څوک کومک کوي او موږ سره څوک ښه کوي. خدای در سره ډېر ښه وکړه. مننه خیر اوسئ. او انشاءالله قدرمندو قریا په قریا ولسوالۍ په ولسوالۍ ګرځو چېرته چې اړمن کورنۍ سل په سله مستا کوي نو انشاءالله خدمت ته یې ځان را رسوو. اجازه راکړئ. قدرمندو زموږ پیپال او زیل اکاونټ فعال شوی اوس تاسې کولی شئ $15 راواستوئ او سلګونو بېوسو کورنیو ژوند وژغورئ.